نو بهرحال یوازې دا د الله جل شانو عبادت هم دی، عبادت هم کول پکار دي، خو د دغه عباداتو سره ضروري څیز دا دی چې ما او تاسو د خپلو خلکو خیال وساتو، د دغه خلکو خیال وساتو. که نه قسم په خدای د قیامت پر ورځ باندې مونږ په دې عبادتونو باندې مشکل ده که د الله جل شانو د پکړ نه او د الله جل شانو د عذاب نه خلاص شو. که زما او ستا په بازار کې دکان دی نو د دې خبرې خیال وساته چې هلکه سړي ته ګوره د هغې مطابق ورسره رویه کوه. سړی مالدار راغی خیر دی که د هغه نه تا لږ ډېره ګټه وکړه، سړی غریب دی تا ته پته لري چې یاره دونه استعداد یې نشته دی، هغه ته ګوره د هغې مطابق به د هغه نه ګټه کړي. خبره باندې پوهېږي؟ نو د هر سړي سره د هغه د مزاج مطابق د هغه د استعداد مطابق که ما ورته رویه وکړله نو کم از کم د الله جل شانو د پکړ نه بې ځان بچ کولی شو. خو که دغسې نه او هر ټایم خپل جب ته خیال شي بس جب ډکېږي را روان او زه به ډک شم، نو د سړي د ارمانونو د سړي د هیرس د مال چې کوم هیرس دی نه ختمېږي. ښه نو بهرحال د دغه روژې سره تعلق د دې خبرو شته دی چې کله روژه راشي مونږ بیا صرف ځان ته خیالي په دې روژه کې ما داسې خلک لیدلي په دې بازار کې رسۍ ورسره یې پړي ورسره یې د خلکو پیټې وړي او داسې ځایانو ته یې وړي لکه دغه کوزه پول او هغه بره زمونږ دا کور دا خو لا ډېر نږدې دی او د دغه بازار نه خلک وړي بر ریحان کوټ ته شاو ته پورې غاړه دي نه هغې ته پیټه یې په شا کړی په 1.5 روپۍ باندې. خبره پوهېږي؟ هغه سړی چې ماښام له راځي ټول خلک به یې د په انتظار چې لکه روژه ماتې ټایم دی او دی به اوس دا راوړي پکوړې به راوړي کباب به راوړي دا به راوړي هغه به راوړي. هغه غریب ډوډۍ نشي راوړی هغې کې اوړه نشي راوړی هغه پکې سبزي نشي راوړی دغه پکې څه راوړي. نو دغه خلکو ذمه داري ګوره په موږ باندې ده. ښه مونږ که مخکې تاریخ مطالعه کړو لږ د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه یا د نورو خلفای راشدینو د هغو تاریخ که ما ورته وګورو نو هغه دغه خبرو نه ډک دی. د خپل ځان نه هغو بل سړی مخکې کړلی بل غریب یې را مخکې ته کړلی چې د هغه په ضرورتونو کې په کار باندې راشم د هغه ضرورتونه پوره کړم. نو بهرحال چې مونږ له الله جل شانو څونه صلاحیت او استعداد راکړلی هغه خرڅ کول پکار دي په دې خلکو باندې. یوازې ځان نه دی چې بس ځان ته لګېدلی سړی او نور د الله جل شانو د بندګان غریبان په دې خلکو باندې ګوره د الله جل شانو خدایي نه سیوا کېږي نه کمېږي. که هغه له کم رزق ورکوي په دې باندې د خدایي نه سیوا کېږي. ټیک شوله؟ خو دا زما ستا امتحان اخلي چې ته څنګه ته د بل سړي خیال ساتلی شي که نه. زما نه خو د رحمتونو تمې امیدونه ساتي زما نه خو د نعمتونو تمې امیدونه ساتي الله جل شانو وایي. خو زه ګورم چې ستا دا رحم څنګه دی ستا دا شفقت څنګه دی په تا کې څه نڅه شته دی که نشته دی دغه رګ په تا کې شته دی که نشته دی. نو دغه الله جل شانو ګوري او په دوی باندې زموږ امتحان اخلي. ټیک شوله جي؟ د قیامت ورځ باندې دا ټول خلک یو شان دی بیا غریب او مالداره به یو شان دی.